السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله ننبه سورة أعراف آية نمبر يوصل نه او یایم بوایو 179. الله تعالی دی وینا حق دا کولو توفیق راکی. الله دی دا قرآن کریم مونږ ته آسان کی. الله دی شیطان هر هغه رکاوټ او د نفس هر هغه رکاوټ چې په دې کې راځي الله دی هغه نه مونږه بچ کی. الله دی دا کار د خپل رضا او د اخلاص په بنیاد باندې کی. آمین. دین ورستنی آیتونو کې الله تعالی د هغه قوم بد بیان کړل چې هغوی د الله آیتونه دروغجن کړل او په خپل ځان ظلم وکړو. او الله فرمایي چې چاته چې الله هدایت وکړي بس هماغه هدایت دی، او څوک چې الله ګمراه کړي همدغه نقصانیان دي. اوس الله فرمایي ولقد او په تحقیق سره زرعنا مونږه پیدا کړي دي لجهنم جهنم دپاره کثیرا ډیر خلق من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه لهم د هغوی قلوب زړونه شته لا یفقهون بها لیکن په هغې پوهیږي نه هغوی، ولهم او د هغوی اعین سترګې شته دي لا یبصرون بها لیکن هغې باندې ګوري نه هغوی، ولهم او د هغوی آذان غوږونه شته دي لا یسمعون بها لیکن هغې پې اوري نه. اولئک هم دغه کسان کل انعام په شان د ځناورو دي بل هم اضل بلکې د ځناورو نه هم بدتر دي. اولئک هم دغه کسان هم الغافلون هم دغه غافل دي. دلته په لومبني ټکو کې انسان ته ذهن کې سوال پیدا کیږي چې الله فرمایي چې ولقد زرعنا لجهنم یقینا مونږه پیدا کړي دي جهنم دپاره ډیر د انسانانو د پیریانو نه. نو سوال دا پیدا کیږي چې الله په خپله وایي چې مونږ پیدا کړي دي، نو بیا د دې ګناه څه ده؟ اعتراض راځي په دې باندې. اصل کې دلته دوه خبرې په همدې آیت کې ډېرې واضحې دي. یوه دا ده چې الله تعالی ته د ماضي او د مستقبل دواړو علم دی. الله ماضي نه هم خبر دی، مستقبل نه هم خبر دی. مستقبل نن سبا بل سبا کال سل کاله زر کاله بعد به څه کېږي الله ته دا ټوله پته ده، او ماضي هم الله نه هېرېږي. نو دا چې الله پیدا کړل الله ته دا پته وه چې دا خلک به نیکي یا د الله خبره منل یا د خپل پیغمبر خبره منل دا به دوی نه کوي. دا د الله علم دی. دې ته چې کوم تقدیر چې دا نوم ورکولی کېږي دا د الله علم دی اصل کې. دویم جواب په همدې آیت کې دا دی چې الله فرمایي چې لهم قلوب دوی ته خو ما زړونه ورکړي وو، او زړه خو وي دې دپاره چې هغه باندې هغوی سړی ځان پوه کړي، سوچ سمج پې وکړي چې دا کار کوم که زه کومه دا غلط دی که ټیک دی، د الله څه ویلي دي دا صحیح دي که غلط دي، د پیغمبر چا رالیږلی دی، څه دپاره رالیږلی دی، دا آیتونه دي، قرآن دی، کتاب دی. همدغه رنګې ولهم اعین او سترګې مې هم ورکړي دي. الله فرمایي لا یبصرون بها خو هغه باندې ګوري نه هغوی. دا کم خلکو چې ایمان راوړی دی او په هدایت دي دا په څه باندې باندې شوي دي؟ خو په همدغو سترګو یې لیدلي دي، په همدغو زړونو یې سوچ کړی دی، نو ایمان یې راوړی دی. نو دوی ولې نه راوړه؟ دوی ته رکاوټ څه و؟ دا الله منع کړي وو. ولې؟ الله خو چې کومه ذمهداري وه هغه خو الله پوره کړې ده. هغوی ته خو زړونه او سترګې ولهم آذان لا یسمعون بها او د دوی غوږونه هم شته دي الله دا ورکړي وو د اورېدو دپاره. ها که چېرې دې کې څه شی نه وی کم وی نو د هغوی عذر بیا موجود دی، بیا به ویلي وی چې یاره زړه یې نه و یا عقل یې نه و یا لیوني و. هغه خو الله مخکې نه ویلي دي چې هغه معذور دي، هغه دپاره عذر دی. اخر د دوی څه عذر و چې دوی نه منله دا خبره؟ نو چې نه یې منله نو دا د الله تعالی د هغه علم په بنیاد باندې او د الله تعالی هغه ذمهداري چې کومه الله وه هغه پوره کړې ده، هغې باوجود دوی نه منله، نو دوی د ځناورو نه هم بدتر دي. الله ځناورو ته غوږ سترګه ورکړي دي،
هغه چې په خپل سترګو په غوږ او څومره عقل یې چې ورکړی دی هغومره عقل هغه استعمالوي. خر د کمعقل ځناور یادیږي خو د هغې باوجود په اوبو یې ورمنډه هغه په اوبو نه ننوځي، په اور یې وردکه کوه په اور نه ننوځي، په کند یې وردکه کوه په کند یې نه ننوځي. همدومره عقل دی هغه چې زه غورځېږم دې نه زیات عقل د هغه دی نه. نو خپل ځان ساتي، بچ کوي خپل ځان. کوتک ورپسې راواخله نو په سیده لارې رواني. نو دوی خو د هغه ځناورو نه هم بدتر دي چې د هر څه شته دي او عقل هم ورکړی دی، حالانکې هغوی عقل ډېر کمزوری دی د انسان په مقابله کې. هغه باوجود دوی داسې دي چې په جهنم ور روان دي او بیا هم دی نه پوهېږي. او بل طرف ته وسایل ټول موجود دي، که علماء کرام وګورئ، که قرآن کریم وګورئ، که پیغمبر علیه السلام وګورئ او د هغې نصیحتونه وصیتونه حدیثونه وګورئ، حالات وګورئ، نو هغې باوجود دوی په غلطې لارې روان دي. نو دا خو یقینا د دې لارې قابل دي. اولئک همدغه کسان دي هم الغافلون چې دا غافله دي. اصل خبره دا نه ده چې دوی جهنم دپاره پیدا کړي دي نو ځکه هلته روان دي، نه، اصل خبره دا ده چې دوی غافل دي، هغې طرف ته سره د دې توجه نشته چې موږ الله څه دپاره پیدا کړي یو، د غوږونه ولې را کړي دي، د سترګې ولې را کړي دي، د زړونه ولې را کړي دي، دا پویه یې ولې را کړې ده. ولقد او په تحقیق سره زرعنا موږ پیدا کړي دي لجهنم جهنم دپاره کثیرا من الجن ډېر د پیریانو والانس او د انسانانو نه لهم چې د دوی قلوب زړونه شته دي لا یفقهون بها خو هغوی پوهیږي نه په هغې، ولهم او د دوی اعین سترګې دي لا یبصرون بها لیکن ګوري نه په هغې، ولهم او د دوی آذان غوږونه دي لا یسمعون بها لیکن اوري نه په هغې. اولئک همدغه کسان دي کالانعام په شان د ځناورو بلکې هم دوی اضلوا ډېر ګمراه د ځناورو نه دي. اولئک همدغه کسان هم الغافلون هم دوی غافل دي، ځان غافل کړی دی.